امرالله صالح ډاډمن یم چې زموږ ټیم ته خلکو له 80 تر 90 سلنه رایه ورکړې ده. د ولسمشر غني په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح وایي چې ډاډمن دی خلکو د تېرې ورځې په ټاکنې کې دوی ته له 80 تر 90 سلنه رایه ورکړې. صالح دا خبرې له امریکا غږ سره په یو ځانګړې مرکه کې کړي. صالح وایي د ټاکنو په ترسره کېدو د امریکا لخوا د سپینې کودتا مخه ونیوله. د زیاته کړه د انتخاباتو نه 2 یا 3 میاشتې وړاندې اوازې اندېښنې دسیسې او ګنګوسې کېده چې انتخابات ونشي او وځنډول شي او حتی دا چې د اساسي قانون په وړاندې کودتا وشي. زموږ ډیر وخت په دې مصرف شو چې د سپینې کودتا مخه ونیسو او دا توطیې شنډې کړو. صالح په ټاکنو کې د خپل ټیم د بریا په اړه امریکا غږ ته ویلي کوم معلومات چې مونږ ته په لاس راغلي ښایي چې د 80 نه نیولې تر 90 په سلو کې خلکو مونږ ته رای راکړي دي. له 2001 کال راوروسته دا 4م ځل دی چې په هیواد کې ولسمشریزې ټاکنې ترسره شوې، خو دا ځل د بل هر ځل پرتله د خلکو ګډون پکې کم و.